چې عجیبه مسلمانان دي. عجیبه مسلمانان دي، هغه سیده لارې پریښي په کږه لاره روان دي، په پیسو باندې د وجنې خودغرضه انسانان دي. په پیسو ایمان خرڅېږي چې خبر شمه، خوشحالي نه کومه خپزه د اختر شمه، کینمه یوازې په فکرونو باندې سر شمه. چې حساب کتاب به په میدانې ته به څه کې، سوال جواب به د خپل رب او د جانانې ته به څه کې، هلته به هر سړی د ځانې ته به څه کې. که د هغې سختو نه خبر شو په توبو به سر شي، که مې حال درته بیان کو په سجدو به سر شي، بیا به راځي کې خپل رب په تورو شپو به سر شي. حق حیران یم دا په کم سوچ کې ګرځېږي. انسان مړ کې د خدای نه یېرېږي، توبه وباسه موقع ده په ایمان چې تباه کېږي. چې یو دیوال ته مخ بل ته د شا شي، هغه ځای له به ځې مړه ته به ملا ایمان تېره خدای له به ځې. بلا مو دونه خلک ګرځي او موړ نه شوه. عجیبه غوندې دنیا د هغه ښکلي یاران څه شوه، ځمکې ځان ته راښکه ستا نه ښه ځوانان وده شوه. داسې ځان جوړ که چې خدای پې خفه کېږي هغه مه کوه. داسې ځان جوړ که چې خدای پې خفه کېږي هغه مه کوه. نشه حرامه ده، نشه مه کوه، چې ایمني نه هسې زما د شعرونو تماشه مه کوه. خو حق وینا او سپینې خبرې په چا سر نه کوي. حق وینا او سپینې خبرې په چا سر نه کوي. دلته سبا او بېګا مرګ د څوک اختر نه کوي. د دنیا په تماشو کې ډوبې ګورې مرګ د چا خاطر نه کوي. زه اوس هغه نه یم خو په چا ویښه په چا خوب بی. زه اوس هغه نه یم خو په چا ویښه په چا خوب بی. او زه خو بدو ته بد وایم، د هغه هسې سوچ بی. شعیب کومړو نصیحتونو به وجلی چرته پروت بی. مننه.